अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ستانه سوق تبوس کې ولې ستا بچا خو دلته موجود نه لري کنه ته ولې هغه مخاطب کې ولې تاغه حاضر غنې دلته تورته نه کله چې زما خط هغه ته ورسیږي هغه به مخاطب شي بده سره کله چې زما خط هغه ته ورسیږي بچي ولولي هغه به مخاطب شي او دغه عقیده زمونږ را السلام علیک ایها النبی زمون دغه درود چې کله نبی علیہ السلام ته ورسیږي پرشتي دي ان لله ملائکه نبی علیہ السلام فرمایي د الله د پاره پرشتي دي سیاحین فی الارض پسمګه کې چکر لګون کړي یبلغونی من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسي من صلی علی عند قبری سمیته سوق زما قبر ته نږدې درود سلام الله سمیته زه پخپل اورم ومن صلی علی نائیا ابلغته سوق چې لري وای نبی علیہ السلام پر ما تر رسول کیږي د پرشتو بذریه سره ازمون عقیده نبی علیہ السلام ته رسول کیږي پرشتي مو السلام علیک ایها النبی موتا ویلا دا خط پشان پرشتو نبی علیہ السلام ته ورسول چې کله ورسېره نبی علیہ السلام الته مخاطب شو د دې دامن نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارض کې موجود دی ورنه نبی علیہ السلام خطوط لیکلي دي کافر بادشاہانو ته لکه ننم کتابونو د حدیثو کې شته ادعوک بدعایت الاسلام نبی علیہ السلام کافر بادشاہ ته لیکي زتات دعوت در کوم دعوت د اسلام ته درابلم اسلام راوړه قائم بچ بپاتې شي اوس ګوره صيغه ام اقر خطاب دی موته حدیثو کې ما قوايو هغه بدلونه څنګه چې خطاب شوی او اقا سے خپل حال قائم پاتې رہے خو مونږ هغه بادشاہان هغه حاضر ناظر نمن ورځي کې موجود نه ګڼو دی به بیا تا ته وای نبی علیہ السلام به گواہی ور کوي کنه ان ارسلناک شاهدا الله نبی علیہ السلام ته وای پیغمبر ته مونږ شاهد جوړ کړی زیره به ورکه او یار گواہی خواله گواہی به ورکه گواہی خواله سړی ورکه چې د خپل سترګو باندې ارسل دي نو په مخکینی امتونو به هم گواہی کوي پرستنی امت چې کوم نبی علی السلام امت چې کوم رست خلق را روان دي دا غوی په باره کې به هم گواہی ورکه نو دا خو لیدلی نه دي معلومه شو چې نبی علی السلام مخکې موجود وسم موجود ارسل لیدلی دي ځکه خو گواہی ورکوي ما وی ها خبره دی بیا غلط را لفظ د شاهد گواہی به ورکوي نبی علی السلام ما وی گواہی خو به نبی علیہ السلام امت هم ورکړي کنه دا وی کم ذکر ما وی قران دویمه سباره کې وی وکذالک جعلناکم امه وسطا دغرنګ ما ګرځولې تاسو له امت اعتدال والا درمیان ورو لتكونوا شهداء علی الناس د دې لپاره چې تاسو گواهان شئ په خلکو باندې اوس گواہی خو به ټول امت ورکړي نو دا ټول حاضر ناظر شو دا ټول ارزي کې موجود شو ما وی دویم نبی علیہ السلام ته الله قران درې سلور ز خطاب کوي وما كنت ساويا في اهل مدين نویتا اوسیدونکو په مدین والو کې وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم پیغمبر نویتا په خوا د دیو کې کله چې دیو خسنه چو قرآن مجید د یوسف علی السلام واقع ذکر کې التوي وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم پیغمبر کله چې دیو را جمع شوی د یوسف علی السلام خلاف تدبیر کو تر دیو په خوا کې موجود حاضر نه وي ما وی قران کو صراحت سره نه پی کوي سره کنه د ما وی رضان نه تفسیر مکوا امام بخاری رحم الله بخاری شریف کتاب التفسیر کې نقل کړي د گواہی څه مطلب د نبی علی السلام بسنګ گواہی ور کوي د نوح علیہ السلام قوم امتونه براو بلل شي لکه د نوح علیہ السلام قوم براشي الله به تبوسو کی تاسو ته نوح علیہ السلام پیغام رسول او دیو به انکار وکي نه الله مونږ ته نه دی رسول نوح علیہ السلام برو غړي هغه نه تبوسه وي الله ما رسول نوح علیہ السلام مدعی دی قوم منکر دی مدعی دی همیشه عدالت کې د مدعی نه گواهان طلب کیږي نوح علیہ السلام نه تبوسه استا گواهان څوک دي دیو وي الله امت د نبی علیہ السلام الله به امت د نبی علیہ السلام راوغړي دیو ته به وای د رښتیا وای امت د نبی علیہ السلام به فرمای او الله نوح علیہ السلام تبلیغ کړو د انبیاو تبلیغ کړو دیو پیغام رسولو خدای قوم نو منله قوم به اعتراض وکي الله داخله کو ډیر رست زمونږ نه راغلي دي دیو خو مونږ نه ویل دیو څنګه گواہی کوي الله به تبوسو کی تاسو څنګه گواہی کوي امت د نبی علیہ السلام ته به فرمای تاسو څنګه گواہی کوي دیو ورته الله مونږ خو موجود نه وو مونږ دار سنولې دلی خو ها د الله قران نبی ستا قران مونږ ته نبی علیہ السلام راوړو
مونږ هغه کتلو پاغي کې دا خبره ذکر وا الله دیو به گواہی ورکی الله به نبی علیہ السلام راو غوړي د گواہی د پاره ستا امت رښتیا وای ابو وای ها ها زما امت الله رښتیا وای دغه مطلب دی په دیو به دا گواهیانی گواہی به پیش کړي دغه سی به نبی علیہ السلام هم گواہی پیش کړي مطلب حدیث خپل بیان کو دریم ما ویته بغیر د لیدلو نه گواہی نشي کېده ما او ته اذان کو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله نبی علیہ السلام د رسالت گواہی ورکو لیدلم ده نم دلی دله گواہی ورکو انکار وکا جنت جهنم مونږ نه دلی دله گواہی ورکو انکار وکا دغه رنګ محترم اماوی بخاری شریف دریم نمبر بخاری اوچت کا نبی علیہ السلام فرمای حوض کوثر باندې با زما بازي امتیان پرشتو جهنم ته روان کړي زبه دا زما د امت دا او داسه زګونه مخونه لاسونه سر خپې به دا پړق وې دا ودسونه زولاس دا کوم اندامونه چې تاو داسه کینځي دا به هغه چمک به وې پړق به وې دینه به زو پیژنم زبا आवाज وکم پرشتو دا دارا واپس کی زما امتیان دي چرته بوزي دا بر رواني چې ما تراشي حوض کوثر ته وبوس کی پرشتو به روان کړي نه به را پریدي زبورته आवाज وکم را پریدو دا خو زما امتیان دي وې ما ته به جواب ملاوي شي انک لا تدری ما احدثو بعدک تا ته پته نشته پیغمبر ته نه خبر د خلقستان رستستا په دین کې څه بدعات شروع کړیو ته یې موجود دی به ورته علم ولې نشته دا خلق دی چې دا بدعتيان دي پرشتي راکاږي جهنم ته ما وی ها او ډیر زګونه اغري چې الته یو لیدل نه شوی به هم د گواہی اطلاق کیږي تفصیل سر محترم او زیاتی کی ځای نه وایم خبره ختموم خو دومره وایم دا دومره بیا عقل خلکی دا ربی الاول ربی واستانه غون په دې مشکل کې تیر شي بازارونه ملانجو کې ټول د اسراف الته